مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، مجد أحد غزا بیانول او قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم او اسلامي لشکر پس له هغه څخه چې شپه د احد او مدینه منورې په مابین کې تېره کړه، د شنبې د ورځې په سهار د احد و طرف ته رهي سوه او داسې ځای ته ورسېده چې دوی کفار ویني او کفار دوی ویني. په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی منافق او د ده ملګري 300 نفره د مسلمانانو د لشکر څخه جلا سوه او د مدینې منورې و طرف ته رهي سوه چې د دوی د دغه عمل په سبب د واقعي مسلمانانو 2 نورې ډلې هم ضعیفه سوې او د تګ اراده یې وکړه. خو بیا هم د الله عز وجل په مهرباني بیرته پاتې سوې. په دغه وخت کې عبد الله ابن حرام رضی الله تعالی عنه چې د جابر ابن عبد الله پلار دی په منافقانو پسې سو او کوشش کوي چې دغه منافقان په دغه باریک وخت کې وخپلي واجب وظیفې ته متوجي کی او راوي ګرځوي. ورته وایي داسې مکوئ، راسئ فی سبیل الله جنگ وکئ یا اقلا د خپل ځانو څخه دفاع وکئ. منافقان ویل که موږ په دې پوسو چې خامخا جنگ پیښیږي نو موږ نتلو، ستاسې په ملګرتیا مو جنگ کاوه. عبد الله ابن حرام رضی الله تعالی عنه ځینې راوګرځېدی او د ځان سره یې وویل د الله دشمنانو، الله مو ورک، الله عز وجل بخپل نبی ستاسې څخه مستغنی کی، یعنی تاسې ته به حاجت نسی پاتې. د دغه منافقینو په باره کې د سورة آل عمران 108 نمبر آیات نازل سو چې رب عز وجل فرمایي وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. یعنی د دې لپاره چې الله عز وجل هغه کسان ښکارا او معلوم کړي چې نفاق یې کړی وو یا منافقان سوي وو او دغه تلونکو منافقانو ته وویل سوه چې احد ته راځي د الله عز وجل په لار کې د کفارو سره جنگ وکړي یا لږ تر لږه د دشمن څخه د خپلو ځانو، خپلو مالو او خپلو کورو دفاع وکړي. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. نو دغه منافقانو وویل که موږ په جنگ پوهېدلی خامخا به مو ستاسې متابعت کړی وای. د دغه تلاوت سوي آیات شریف څخه چې د منافقانو قول دی 3 قسمه مطلب اخیستل کېدلی سي. اول دا چې دوی وایي اصلا جنگ نه پیښیږي، دا فقط یوه اوازه ده، جنگ نسته، که موږ په دې پوه سو چې جنگ کیږي نو خامخا ستاسې سره ملګري کېدو. دوهم دا چې که چیرې یو منظم او پر قانون موافق جنگ وای نو موږ به خامخا ستاسې سره پاتې سوي وای. مګر اوس د یوه طرفه 3000 منظم لشکر دی او د بل طرفه فقط
زر نفر بې وسلې او اسلحې دربدره مسلمانان دي. دا خو جنگ نه دی، فقط د خپل ځان هلاکول دي. دریم دا چې که موږ په جنگي فنونو او قوانینو پوهېدلای نو خامخا ستاسې سره پاتې کېدلو، چې دا یې په حقیقت کې مسلمانانو ته طعنه او پیغور ورکاوه چې تاسې زموږ مشوره نه کړه قبوله چې په مدینه کې به پاته سو او د نورو په نظر مو عمل وکئ، راووتلاست. د دې دا معنا وه چې موږ په جنگ نه پوهېږو او تاسې پوهېږئ. نو موږ ناپوهان د څه شي دپاره د خپلو ځانو سره بیا یاست؟ مقصد دا چې منافقانو د درواغو په بهانو او پلمو خپل ځانونه د جنگ څخه وکشه او لاړ. الله عز وجل دغه منافقانو دغه جواب د تکذیب په باره کې فرمایي: هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان. دوی دغه منافقان په دغه ورځ چې دغه خبره کوله و کفر ته ډیر نږدې و نسبت و ایمان ته. دغه منافقان چې په زړه کافران او په خوله مسلمانان و، د احد د جنگ په وخت کې په تشو بهانو او پلمو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو څخه جلاس و او بیرته مدینه منورې ته رهیس و. دغه د دوی ظاهري حالت هم تر ایمان و کفر ته ډیر نږدې دی او په خپل دغه عمل سره مسلمانانو ته ضرر او کفارو ته ګټه رسوي. یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. دغه منافقان په خپل خلو سره هغه خبرې کوي چې په زړه کې د هغه تصدیق نسته. والله اعلم بما يكتمون. او الله عز وجل په هغه څه ډیر ښه عالم او خبر دی چې دوی په خپل زړه کې پټوي. دوی خو په ژبه سره وویل لو نعلم قتالا لاتبعناكم، او هغه څه چې د دوی په زړه کې دي هغه نه وایي، خو د دوی په زړه کې دا و چې شدي چې مسلمانان مغلوبه او ناکامه سي او موږ به بیا د خوشحالۍ اتڼونه کوو. خیر، اوس خو 300 نفر منافقان د مسلمانانو څخه جلاس و او پاته لشکر چې ټوله 900 نفر وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمن پر طرف ورهي کوي. خو دلته بیا یو بل مشکل پیښ دی. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د تاکتیک په اساس غواړي چې د مسلمانانو لشکر داسې ځای واړوي چې د احد غریه وشاته وي. مګر اوس د مشرکانو د لشکر ډیرو حصو په داسې ځایو کې اړولې دي چې د مسلمانانو او د احد د غره تر مابین دي. مسلمانان نشي کولای چې مستقیما د احد غره ته ورسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: څوک موږ پر داسې لار و احد ته ورستلای سي چې د کفارو پر لشکر نسور. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه ویل: یا رسول الله زمور ولم. او بیا یې د احد د غره و طرف ته داسې یو لنډه لار اختیار کړه چې د بني حارثه په حره او کشتو کې تیرېده او د مشرکانو لشکر د غرب خواته پاتې کېدی. په دغه لار کې لشکر د مرباح ابن قیظی پر کشت ورغلی چې دغه سړی په ښکارا د اسلام دعوا کوي او په زړه کې منافق وو او په سترګو هم ړوند وو. کوم وخت چې مرباح ابن قیظی پوسو چې لشکر زما په کشت کې تیریږي نو د لشکر په مخ کې ودرېدی او د مسلمانانو پر مخانو خاورې ورپاشي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي: کته رسول الله یې تا ته دا اجازه نه درکوم چې زما په کشت کې تیر سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي: موږ مجبور یو، بل چاره نه لرو، دغه لار موږ به هغه خپل ځای ته رسوي. منافق وایي: یا دا زما د کشت څخه به نه تیریږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وایي: بل لار نسته، موږ باید پر دغه لار تیر سو. خو سړی ممانعت کوي، حتی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بے ادب خبرې کوي. مسلمانان ورته مخس و چې دغه منافق ووجني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: پرېږدئ، دا ړوند د سترګو او ړوند د زړه دی او په کشت کې تیر سي. نو مسلمانان په کشت کې تیریږي او دی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته بد وایي. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د احد وغره ته ورسېدل او هلته په داسې یو ځای کې واړول چې د لشکر مخ
د مدینې منورې و طرف ته و او شایه د احد د غره ولوړو لاشو ته و چې په دې ډول سره د کفارو لشکر د مسلمانانو او مدینې منورې په مابین کې و. په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر جوړ او منظم کړ. د جنگ لپاره قطار ودرول، مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر په یو شی باندې او د هغه څخه تشویش لري. هغه دا چې کوم وخت چې جنگ شروع سي د مسلمانانو شا وغرته ده، د شا د طرفه څوک حمله نسی پر کولای، مګر هلته د دوی و جنوبي طرف ته یو کوچنی غر سته. ممکن د دغه غره د طرفه څخه د دشمن د خوا یو څوک راسي. د جنگ په وخت کې به د مسلمانانو فکر او توجه د مخ و طرف ته وي، شاته به څوک نه وي متوجه، او که دشمن دغه کوچنی غره تر شا راتیر سي نو به د مسلمانانو تر شا وي. او بل دا چې د جنگ میدان هم تر دغه کوچنی غره لاندې دی. که څوک پر دغه غره لوړ وي د جنگ میدان ټوله تر لاندې کیږي او په غشو یې وشتلای سي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر په دغه کوچنی غره باندې و. خو دغه لارې د بندولو لپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماهره غشو وشتونکو یو ټولي انتخاب کړ چې د 500 نفرو په شاوخوا کې و. او دغه ټولي مشر عبد الله ابن جبیر ابن نعمان الانصاري الاوسي البدري رضی الله تعالی عنه مقرره کړ چې دغه غرته په ورسته کې د جبل الرمات یعنی د وشتونکو غر په نامه سره ویل کېده. او ویل کېږي چې دغه غر د مسلمانانو د لشکر د جنوب شرق و طرف ته واقع و او تقریبا 150 متره د مسلمانانو د لشکر د موقعیت څخه لري و. ورونو زه ولې دغه ځایونه په داسې تفصیل سره درشم؟ دا د دې لپاره کوم یو وخت د مدینې منورې زیارت په نصیب سو او د احد و شهیدانو او غره ته ورغلاست، د شهیدانو قبرونه دغه غر او میدان جنگ به ټول وویني. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غشوشتون کې امر کړ چې دغه غره پر سر بناست یاست او ستاسو وظیفه دوه شی دي، فقط دغه دوه کار به کوي. اول، هر څوک چې وغواړي چې دغه لارې څخه میدان جنگ ته ورسي هغه به نه پرېږدي چې د شاده طرفه پر موږ راسي، په غوښه ولي که موږ کامیاب وو که ناکامه تاسو به پر خپل ځای ثابت ولاړ یاست چې ستاسو د طرفه څخه څوک رانسي. که مو ولیده چې موږ وژل کیږو بیا هم زموږ کومک مکوئ، او که مو ولیده چې موږ غنیمتونه ټولوو بیا هم په هغه کار کې زموږ سره ګډون او اشتراک مکوئ. او بل دا چې دغه لوري څخه به په میدان جنگ کې پر کفارو د غشو وارونه کوي، ځکه دغه 50 نفره هغه شوشتونکي و. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر و دغه 50 نفرو ته واضحه او روښانه و چې ستاسو وظیفه ده که موږ کامیاب هم سو تاسو به تر هغه خپل ځای نه پرېږدئ چې زما امر درته راځي، او که موږ غنیمتونه ټولول تاسو به په دغه کار کې زموږ ملګرتیا نه کوئ، او که موږ مات سو شکست مو خوري بیا به هم تاسو زموږ د کومک لپاره خپل ځای نه پرېږدئ، نه به زموږ په کامیابی او نه به زموږ په شکست کې خپل وظیفه پرېږدئ. دغه امر یې و دغه 50 نفرو ته په تکرار سره ووایه چې ستاسو وظیفه دغه ده. امر واضح او صریح دی. تاسو ته د خپل ځای څخه بیل زما د امر څخه بل په هر سبب حرکت کول منع دي. دغه نفرو هم دغه امرونه په دغه وضاحت سره واورېده او قبول یې کړ. نو د غره پر سر دغه ډلې په تعینولو او کښینولو سره او په دغه شدید اوامر سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه یوازنی لار چې ممکن د هغه طرفه څخه د مشرکانو د اسانو د سپرو ډله د شاده طرفه د مسلمانانو وصفو ته ورسي او پر مسلمانانو را وګرځي بند کړ. پاتې سو د مسلمانانو نور لشکر. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر پر راسته طرف منذر ابن عمرو رضی الله تعالی عنه د قومندان په صفت مقرره کړ، او د لشکر پر چپه طرف یې زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه مقرره کړ چې مقداد ابن الاسود معاون، او د زبیر رضی الله تعالی عنه وظیفه دا و چې د خالد ابن ولید
د سپرو د ټولۍ مخه بنیسي او د لشکر په مخ کې د مسلمانانو هغه نامدار پهلوانان او هغه مشهور دلاوره کسان چې هر یو یې په جنگ کې پر زرو حساب ودرول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ نقشه ډیره دقیقه او حکیمانه و چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عسکري قیادت نبوغ او عبقریت ښکار کېدی او دا ممکن نه ده چې هیڅ قومندان دي چې هر څونه په جنگ هم پوهوي تر دغه دقیقه او د حکمت ډکه نقشه جوړه کړي. اولا یې د جنگ په میدان کې هغه ډیر ښه او مناسب ځای ونیوي که څه هم د دشمن لشکر تر دوی د مخه و میدان جنگ ته راغلی او دوی وروسته راغلي، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دقت او حکمت ځان و داسې ځای ته ورساوه چې شا او د شا راسته طرف یې په غرو ساتلی و. په چپه طرف او د چپه طرف په شا کې چې کومه خالیګاه موجوده و او د دې امکان وو چې دشمن دې دغه طرف څخه راسي، هغه یې دغه 500 نفرو غشو وشتونکو په ذریعه وساتل او د خپل لشکر د پاره داسې یو لوړه اختیار کړه چې لشکر شکست هم وخوري و تیښتې ته نه مجبوره کیږي چې بیا یې دشمنان ونیسي او بندیان یې کړي او که بیا چیرې دشمن وغواړي چې دغه لوړې ته پسې ور وخیږي ډېر ځاني تلفات به ورکوي او دشمن یې ودې ته مجبوره کوي چې د خپل لشکر د اړولو دپاره کښته ځای ونیسي چې په نتیجه کې دشمن کامیاب هم سي د فتح او نصرت فائدې او ثمرې لاس ته نشي راوړلی او که کامیابی د مسلمانانو و دوی ځینې تښتېدلی نشي او د مسلمانانو د لشکر د شمیر کموالی په خپل دلاوره او زړوره اصحابو پوره کړ. نو د نبوي لشکر تیاری او آمادګي د احد د جنگ د پاره د هجرت په 3 کال د شوال د میاشتې په 9 تاریخ د شنبه د ورځې په سهار په دغه ذکر شوی ترتیب سره ونیول شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دوی زغری سر پر سر سره اغوستي وي د لشکر په مابین کې ودرېدي او ویل تر هغه به په جنگ شروع نکوي چې ما نه است امر کړی او اوس خپل اصحاب و جنگ ته په قسم قسم طریقو تشویقوي او دلاوره کوي. ویل که تاسو په جنگ کې صبر وکړئ او ثابته پاتې سئ ستاسو د کومک د پاره به ملائکه راسي ځکه الله عزوجل په درو زر ملائکو وعده ورسره کړو. د بدر په غزا کې الله عزوجل زر ملائکه راولېږي او اوس یې په درو زر بلکې تر هغه هم زیاتې وعده ورسره کړې ده په دې شرط چې مسلمانان په جنگ کې صبر وکړي او ثابت ودرېږي. الله عزوجل د سورة آل عمران په 123 نمبر او رستنوي آیاتو کې فرمایي اذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. يعني كم وقت تا مؤمنانو تويل چې آیا ستاسو د پاره دا بس او کافی نه ده چې ستاسو رب ستاسو سره په درو زرو ملکو چې د اسمان څخه را لېږل سوي وي کومک وکړي. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. هو کتاسو صبر وکړي او د الله جل جلاله څخه وبېرېږي دغه 3,000 ملائکې مو بس او ستاسو د کومک د پاره کافی دي او که مشرکان پر تاسو په ناڅاپه ډول راسي ستاسو سره به ستاسو رب په 15,000 علامه لرونکو ملائکو کومک او مرسته وکړي. هلته داسې اوازه نشر او خبره سوه چې کرز ابن جابر د لوی لشکره سره د کفارو د کومک د پاره را رهیدي. نو الله عزوجل د مسلمانانو د اطمینان د پاره و فرمایل چې 3 نه بلکې 15,000 ملائکه به ستاسو د کومک د پاره درولېږم. مگر هو تاسو باید پوسئ چې دغه د ملائکو لېږل فقط ستاسو د اطمینان او خوشحالۍ د پاره دي چې زړه مو پر قرار شي، کنه په حقیقت کې نصر بری او کامیابی یوازې او یوازې د الله عزوجل د طرفه دي. نو ځکه الله عزوجل په فرمایي وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به او الله عزوجل ندی ګرځولي
دغه مرسته او مدد مگر ستاسو د خوشحالۍ لپاره او د دې لپاره چې ستاسو زړونه تسکین او اطمینان پیدا کړي. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. او نه د مرسته مدد نصرت کامیابی مگر د طرفه د الله هغه چې ډیر قوي او غالب دی او هغه الله چې هر کار په حکمت او مصلحت سره کوي. ورونو یو شی چې د یادونې وړ دی هغه دا چې ځینې علماء کرام او مفسرین وایي چې دغه آیاتونه د احد په ورځ نازل شوي دي او ځینې وایي چې د بدر په ورځ نازل شوي دي. څرنګه چې ما د بدر په غزا کې دغه آیاتونه نو ذکر کړي نو دلته می ذکر او بیان کړ. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ مسلمانانو ته دا زیری هم ورکړي کوم صبر وکي او ثابت پاتې سواست لکه څنګه چې په بدر کې ستاسو د کومک د پاره ملائکه راکښته شوه دلته به هم ستاسو د کومک د پاره درته راسي مگر هو صبر پکار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب و صبر ته تشویقوي او فرمایي د دشمن سره د مخامخ کېدو په وخت کې ټینګ او ثابت ودرېږي ځکه تاسو ته معلومه ده چې د مسلمانانو شمیر 200 نفر دي او کفار 3000 نفر دي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل توره پورته کړه ویل څوک د غزما توره د هغه په حق اخلي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حمزه رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو ویل یا رسول الله زه اخلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځنی را استکړه ورې نکړه. حمزه رضی الله تعالی عنہ کښینستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا توره پورته کړه او وی شورول ویل څوک د ازما توره د دې په حق اخلي. علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو ویل زه غواړم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس راټول کړي توره نکړه ور. علي رضی الله تعالی عنہ هم کښینستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا و فرمایل څوک دغه توره د دې په حق اخلي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمزوی زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو ویل زه غواړم یا رسول الله. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس راټول کړي او توره ور نکړه. زبیر رضی الله تعالی عنہ هم کښینستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا و فرمایل څوک دغه توره د دې په حق اخلي. مقداد رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو ویل زه یا رسول الله. ورونو دغه نفر چې تر اوسه د توري اخیستلو د پاره ولاړ شوی دي ټول د مسلمانانو هغه مشهوره شجاع دلاوره او تکړه جنگي پهلوانان او قهرمانان دي. په نور ټول مسلمانانو کې یا خود دوی په مثل نسته او کوي ډیر به کم وي. ته فکر وکړه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې چې دا بیا په ورسته کې وو کوم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مصر کې و عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ ته کومک ورلېږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته لیکلی و ما اتذر نفر ستاده کومک د پاره درولېږل. حال دا چې د لشکر شمیر 4000 نفر وو. نو بیا په خپل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا واضح کړه چې هو د دغه لشکر سره چې 4000 نفر دي 4 نفر قومندانان ور سره دي چې هر یو یې ماته پر 0 نفر حساب دي چې په هغه 4 نفرو کې یو زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ او بل مقداد رضی الله تعالی عنہ چې دغه نفر هر یو یې پر 0 نفر حساب و. دا د دغه نفرو جنگي طاقت او مهارت. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل توره ودغه نفر تور نکړه او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره دغه نفر و نخلی نو به څوک اخلي. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل توره د 15 وار د پاره پورته کړه او وی فرمایل څوک دغه توره د هغه په حق اخلي. ابو دجانه الانصاری رضی الله تعالی عنہ چې نوم یې سماک ابن خرشدی ولارسو ویل یا رسول الله دغه توره حق څه شدی. اصلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه پښتنې انتظار کاوه. تر اوسه چا پښتنه نه د زدي کړي چې حق یې څه شدی. هر یو بیل پښتنې ویل چې زه غواړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د دې توره حق دادی چې دونه وهل به پکوي ترڅو چې کژیږي
یعنی په دې توره به دونه کفار وهې چې د ډیرو وهلو څخه توره کږه سي. ابو دجانه الانصاري رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زه د دې په حق سره اخلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره و ابو دجانه رضی الله تعالی عنه ته ورکړه. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه تر اندازې زیات خوشاله سو ځکه دا هغه توره ده چې ډیرو لوی پهلوانانو وانه خسته او اوس د ده په نصیب سو او په دغه کار سره د ده درجه او مقام لوړ او ښکاره سو. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه هغه توره واخیسته چې هغه څلور جنگي قهرمانان د هغې په اخیستلو نه سو موافق او اوس د ده په نصیب سو. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه چې په خپل هم شجاع او دلاوره جنگي پهلوان وو د جنگ په وخت او میدان کې به په کبر او غرور ناز او نخرو تک کاوه او د یو سر دسمال درلودي. کم وخت چې به دغه دسمال پر سر وتړي خلق به پوس و چې د مرګ تر وخته جنگ کوي، یعنی به له مرګ د میدان جنگ څخه نوځي. اوس چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره واخیسته هغه سر دسمال د جیب څخه راوېستی او پر سر یې وتړي او د دوه لشکرو په مابین کې په فخر او غرور سره تک کوي. یوې خوا او بلې خوا ته کږیږي، توره پورته کښته کوي، په خلقو یې ویني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومثل او وی فرمایل دغه تک داسې تک دی چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دی خوښ بل دغه ځای څخه، یعنی که فخر پر کفارو یې پروا نه کوي بل نو په هر ځای او هر وخت کې الله او رسول الله فخر او غرور نه خوښوي. دا خو د مسلمانانو د لشکر حالو. هلته مشرکانو خپل لشکر د پخوانیو جنگو پر نظام موافق جوړاوه. د لشکر عمومي قومندان ابو سفیان ابن صخر ابن حرب هغه چې د لشکر په مابین کې مرکز او د لشکر د راسته طرف قومندان خالد ابن ولید وو چې په دغه وخت کې مشرک وو او د لشکر د چپه طرف قومندان عکرمه ابن ابي جهل وو او د لشکر پیاده قومندان صفوان ابن امیه وو او د لشکر د وشتونکو قومندان عبد الله ابن ابي ربيعه او د لشکر د بیرغ مسؤلیت د بني عبد الدار وظیفه چې دغه منصب و بني عبد الدار ته هغه وخت ورسېدلی وو چې بني عبد مناف تر قصي ابن کلاب وروسته د قریشو په مابین کې منصبونه او وظیفې سره ویشل. نو د جنگو د بیرغ اخیستلو وظیفه و بني عبد الدار ته وسپارل شوه او هیڅ نسوای کولای چې دغه منصب د دوی څخه واخلي. دا کار لکه سقایه او رفاده، یعنی حاجانو ته اوبه او ډوډۍ ورکول، لکه د کعبې شریفې پوښول او داسې نور کارونه چې ویشل شوي وو. د بني عبد الدار میراثي وظیفه وه. نو ابو سفیان چې د لشکر عمومي قومندان وو د دې دپاره چې د دوی احساسات وپاروي ورته وویل یا بني عبد الدار د بدر په ورځ بیرغ ستاسې سره وو او موږ ته هغه راپېښ شوه چې راپېښ شوه. خلق بیرغ ته ګوري، که بیرغ ولوېدی لشکر مات شو. نو یا به نن د بیرغ پوره ساتنه کوي یا یې موږ ته راپرېږدي چې موږ یې ساتنه وکړو. ابو سفیان په خپل مقصد کې کامیاب شو. بني عبد الدار د ده په خبرو په قهر او غضب شوه. ویل موږ خپل بیرغ و تا ته در تسلیم کو، ته به ووینې چې د جنگ په وخت کې موږ څه کارونه کوو. او واقعا هم بنو عبد الدار په جنگ کې داسې ثابته ودرېده چې د خپل پلرو نسل یې ټوله ختم کړي، یعنی ټوله د مرګ تر وخته ثابت ودرېده او ټوله د مسلمانانو د طرفه ووژل شوه چې قصه به وروسته واوري. د جنگ تر شروع کېدو د مخه قریش غواړي چې د مسلمانانو په صفو کې تفرقه او نزاع واچوي. نو دغه مقصد د پاره اولا ابو سفیان و انصار ته حال ولېږي چې ورته ویلي موږ او زموږ د اکا زامن سره پرېږدي چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مهاجر مسلمانان وو. نو ویل موږ او زموږ د اکا زامن سره پرېږدي، د هغو سره تر جنگ کولو وروسته موږ درڅخه ځو. موږ ستاسې د جنگ دپاره نه یو راغلي، مګر دغه کوښښونه د اهل ایمان په مقابل کې چې غرونه د ځای څخه اړوي کمه نفع او پایده نشي رسولی. د انصارو د طرفه په جواب کې داسې خبرې ورته وسوې چې کفار د هغو خبرو په اورېدلو هیڅ کله نه و خوښ. اوس چې د جنگ وخت نور هم نږدې سو،
دوه لښکره مخ په مخ سره ودرېده. قریشو بیا هم د مسلمانانو د تفرقه او اختلاف لپاره یو بل نقشه جوړ کړه. هغه د مشهوره وو، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راهب پر ځای فاسق وباله. دغه سړی د جاهلیت په وختو کې د اوس او خزرج و قبیلو ته ډیر محترم وو او په ښه سترګه ورته کتل. کوم وخت چې مدینه منورې ته اسلام راغلی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمنی اعلان په ښکاره او واضح ډول سره وکړ. او بیا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته په مدینه منوره کې اسلام نشر شو، نو ده په مدینه منوره کې نور ژوند نسوای کولای. نو یې مدینه منوره پریښول او شام ته ولاړ. کوم وخت چې واورید چې کفار د مسلمانانو د جنگ لپاره تیاری نیسي، نو دای هم راغلی او د کفارو په لشکر کې شامل او داخل شو. نور هم کفار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته تشویقوي او مشرکانو ته ویل کزما قوم ما وویني خامخا زما متابعت کوي او زما ملګری کیږي. نو اوس دغه سړی یعنی ابو عامر الفاسق دوه حبشي مریانو سره و میدان جنگ ته ورووتی او په لوړ आवाज یې خپل قوم ته ورناري کړ: یا معشر الاوس، زه ابو عامر یم، ستاسي او د محمد سره څه ما ته راسي، زه ستاسي مشر او سردار یم. د اوس او خزرج قبیلو په جواب کې ورته ویل: چپسه اې د الله دشمنه، الله د تا په موږ نه ویني. د او نور کفارو هیڅ دا فکر نه کاوه چې د قوم دی وده ته داسې سخت جواب ورکړي، ځکه دی په دوی کې د لوړ مقام خاوند وو او هغه اوس داسې سخت جواب ورکړي. نو ابو عامر وویل: والله زما قوم ته تر ما ورسته شر پیښ شوی دی. ویل: پتاسې څه شوی دی؟ ما نه قبلوي؟ خیر، ابو عامر د کفارو په لشکر کې پاتې شو او په دغه طریقه سره د مسلمانانو د تفرقې لپاره د مشرکانو دوهمه نقشه هم ناکامه شو. او د کفارو دغه د تفرقې اچولو کوششونه پر دې دلالت کوي چې دوی د مسلمانانو څخه بیریده. که څه هم کفار ډیر او په اسلحه مجهزه و، بیا هم دغه لږو مسلمانانو بیره او هیبت پر دوی غالب وو او غواړي چې دغه لږ مسلمانان هم سره وپاشي. ابو عامر الفاسق تر جنگ د مخه یو بل کار هم کړی وو. هغه دا چې په میدان جنگ کې لوی لوی غارونه د دې لپاره وکیندل چې د جنگ په وخت کې مسلمانان ورولويږي. او تاسو ته معلومه ده که څوک و یو غار یا کندې ته ولويږي، هغه په اسانه سره وژل کیږي. نو ابو عامر څو نفر هم د ځان ملګری کړي وو او غارونه کیندي د پاره د دې چې مسلمانانو ورولويږي. قریش هم هلته خپل لشکر و جنگ ته تشویقوي، مګر د هغو تشویق داسې نه دی لکه د مسلمانانو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملائکو په نزول زیری ورکوي او یا داسې نور د تشویق او ترغیب کارونه. د کفارو د تشویق د پاره فقط شذي وي. اوس د مشرکانو شذي چې مشره د ابو سفیان زوجه هند بنت عتبه ده په جنگ کې د ګډون او اشتراک خپل حصہ اخلي. د لشکر د صفو او قطارو په مابین کې دریه پلاس ګرځي، دریه وهي او د جنگیالیو د احساساتو د پارولو د پاره بیتونه او اشعار وایي. په غزلو کې به داسې اشعار ورته ویل: که کامیاب اسواست موږ به محبت در سره کوو، کور بچي به درته اوارو، بالشتان به درته یژدو، موږ به در سره لاس تر غاړه یو، او داسې نوري به حیا خبري. او که ناکام اسواست دشمن ته مشاو ګرځول، نه تاسې زموږ یاست نه موږ ستاسې. دا د قریشو د تشویق طریقه وه. د مخه تر جنگ د مشرکانو څخه یو نفر چې نوم یې جبیر ابن مطعم وو، یو حبشي مریی درلودي چې د مریی نوم یې وحشي ابن حرب وو. دغه وحشي په نیزه وشتلو کې ډیر ماهر وو. په نیزه داسې وشتل کول چې هیڅ واره نه خطا کېدی. نو دغه وحشي مریی وایي: زما د مالک جبیر ابن مطعم اکا چې طعیمه ابن عدی نومېدی د بدر په ورځ ووژل شو. او اوس چې خلق و احد ته ځي، نو ماته جبیر ویل: کتا حمزه د محمد اکا زما د اکا په عوض ووژي، ته حر او آزاد یې. ستا آزادي د حمزه په وژلو پورې تړلې ده. وحشي وایي: ما هم دغه سودا قبول کړه،
او د مشرکانو سره و جنگ ته راووتم. په خپل سر کې د خپل ازادۍ خیالونه او فکرونه راګرځوم. زما نه د جنگ او نه د لشکر سره تعلق شته. فقط خپل ازادي غواړم. بل د هیڅ شي په فکر کې نه یم بیل د حمزه د وژلو. نه غواړم چې څوک ووژنم او نه غواړم چې په بل شي کې اشتراک وکم. بل هیڅ مقصد نه لرم بیل خپل ازادي چې هغه د حمزه په وژلو پورې تړلې و. نو وحشي فقط دغه مقصد د پاره د جنگ و میدان ته داخل سو چې حمزه ووژني او دوی آزاد سي. دا و میدان جنگ ته د وحشي دراتک سبب. محترم ورون، د مخه تر دې چې د جنگ د واقعاتو په بیانولو شروع وکم، خپل یو عذر به درته بیان کم. هغه دا چې د احد جنگ د ورځو او هفتو جنگ نو چې د هر ورځې واقعات په ترتیب سره درته بیان کم. د احد د جنگ ټول وخت او موده فقط نیمه ورځ و. په سهار کې شروع سو او ماپښین پای ته ورسېدی او واقعات خورا ډیر دي. په یو لحظه او یو وخت کې دلته او هلته دوري هوري قسم قسم مختلف واقعات پیښیږي. که څه هم زه به تر ډیرې اندازې کوشش وکم چې واقعات په ترتیب سره بیان سي، خو بیا هم نسم کولای چې ټول واقعات په پوره ترتیب سره درته بیان کم، ځکه په یو لحظه کې مختلفې واقعې پیښیږي. نو خود د حالاتو د بیانولو لپاره یو ور د میدان جنگ یوې حصې ته ځم او بیا بلې ته د پوره ترتیب مراعات نسم کولای. دغه عذر می تاسو قبول کړئ او اوس به د جنگ د واقعاتو په بیانولو شروع وکم. دوه لشکره سره نږدې سوه او د جنگ اولنی مرحله شروع سوه. د جنگ اول پیلوزی د مشرکانو د بیرغ اخیستونکي طلحه ابن ابي طلحه العبدري چې دا سړی د قریشو د مشهوره او دلاوره پهلوانانو څخه و. دا سړی پر اوښ سپور و میدان جنگ ته راووتی او ویل څوک مبارزه را سره کوي. د قوت او دلاوري په سبب خلق ځنی ګوښه سو، مګر زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ورده مخسو. هیڅ مهلت ورنکي د زمری غوندي حمله پر وکړه. پسغستا ور په حواسو هل تلور د اوښته ور وختي. سړی په یو حمله د اوښه څخه کښته وغورځاوه او دوی پر وغورځېدی او د په توره حلال کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه پزړه پوری حمله او د کافر وجل ولیده تکبیر یې ووایه او مسلمانانو هم تکبیر ورسره ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و زبیر رضی الله تعالی عنه ته دعا وکړه او وی فرمایل هر نبی لره حوارسته او زما حواری زبیر دی. په دې جنگ کې هغه پهلوانی چې د جنگو په شروع کې بکیده نه وسو. جنگ شروع سو او لشکري یو په بل سره ګډ سوي. د میدان جنگ په هر نقطه کې دوه لشکره سره اخته دي. په هغه وخت کې د عربو د جنگ طریقه داسې و، هر لشکر به یو لوی بیرغ درلودي. کله د هر طرف بیرغ ولوېدی او بیا به نسو پورته هغه لشکر ماتو. او کله بیرغ ولاړو معنا دا چې لشکر منظم ثابت او قائم دي، نور هم جنگ کوي. کله بیرغ ولوېدی او بیا به نسو پورته معنا دا چې لشکر شکست وخوري او د تیښتې په حال کې دي. مقصد دا چې یوازې د عربو نه بلکې په پخوانیو جنگو کې د لشکر حال پر بیرغ معلومه دي چې لشکر قائم دي او نور هم جنگ کوي، یا دا چې لشکر شکست وخوري او تښتي. اوس د مسلمانانو بیرغ د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه څخه دی او د کفارو بیرغ د بنی عبد الدار چې د قریش یو شاخ دی د هغو څخه دی. د بنی عبد الدار اول بیرغ اخیستونکی چې طلحه ابن ابي طلحه او د زبیر رضی الله تعالی عنه د طرفه ووجل سو. بیا نو بیرغ د هغه ورور عثمان ابن ابي طلحه واخیستی. او دا خو مهم په یاد دي چې ابو سفیان ورته ویلی و چې یا بنی عبد الدار د بدر په ورځ هم بیرغ ستاسو په لاس کې وو او ولودي، کنن ورځ هم بیرغ در څخه لویږي اوس یې لاره پرېږدي. هغه ویل قسم دی هیڅ کله به بیرغ ولودلو ته نه پرېږدو. حمزه رضی الله تعالی عنه چې جنگي پهلوان او قهرمان دی او دا هم ورته معلومه ده چې د کفارو د شکست د پاره اسانه لار ده چې بیرغ ولويږي. نو یا د جنگ په شروع کې یو څو نفر د ځان ملګری کړه چې د کفارو بیرغ به ثابته او ولاړ نه پریږدو.
اوس چې عثمان ابن ابي طلحه بیرغ په لاس شعرونه وایي میدان جنگ ته راووتی، حمزه رضی الله تعالی عنہ د بیرغ پر طرف ډیره سخته او شدیده حمله شروع کړه. چپه او راسته طرف ته وهل کوي، کفار وجني لکه ژرنده د کوي. څو د کفار و بیرغ ته ورسېدی، هغه نفر چې بیرغ په لاس کې وو په توره یې پر اوژه ووهه، لاس یې د اوژې سره په هوا سو، حتی سږی یې معلوم سو. دا خو ووژل سو او د جنگ په اولو دقیقو کې د کفارو بیرغ ولوېدی. ډېر ژر د ابو طلحه بل زوی ابو سعد ابن ابي طلحه بیرغ پورته کړ. حمزه رضی الله تعالی عنہ چې تر اوسه عدالت دی پر هغه هم حمله وکړه، دا یې هم وواژه. دوهم وار بیا د کفارو بیرغ ولوېدی. ورونو دغه د بیرغ اخیستون کې چې وژل کیږي د جنگ کار دی. د هر طرفه د بیرغ پر اخیستون کې وارونه کیږي، نو ځکه دغه وژن کې په نامه کې ځینې وختونه اختلاف راځي او دغه اختلاف د قبلولو وړ دی. ځکه یو راوی یو نفر لیدلی دی چې بیرغ اخیستون کې ووژي، او بل راوی د بل نفر واری لیدلی دی چې بیرغ اخیستون کې ووژي. نو دلته که په ځینو روایتو کې د وژن کې په نامه کې اختلاف راسي قابل د تشویش نه دی. مقصد د کفارو د بیرغ اخیستون کې پرله پسې وژل کیږي. خیر د کفارو بیرغ د دوهم وار د پاره ولوېدی. کفار وارخطا سو چې د جنگ په شروع کې د دوی بیرغ دوه واره لویږي. دا وار بیرغ د ابو طلحه المسیح مسافع ابن طلحه پورته کوي او کفار پر حمزه رضی الله تعالی عنہ راټول سو، حمله پر کوي، د بیرغ څخه منع کوي. د جنگ شدت د بیرغ پر شاوخوا دی. د کفارو ټول طاقت د بیرغ وساتلو ته متوجه دي. نو ځکه وی کولای سوای چې حمزه رضی الله تعالی عنہ د بیرغ څخه منع کړي. په دغه وخت کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بل ټولي جوړ کړ او د بل طرفه پر بیرغ حمله وکړه. د بیرغ اخیستونکو ووهه او ویوژي. د دریم وار د پاره د کفارو بیرغ د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ په واسطه ولوېدی. د طلحه بل زوی کلاب ابن طلحه بیرغ پورته کړ. بیا هم جنگ پر بیرغ شروع دی. علی رضی الله تعالی عنہ چې تر اوسه عدالت دی بیا یې حمله پر وکړه، دا یې هم ووژي. د څلورم وار د پاره بیا د کفارو بیرغ ولوېدی او د ابو طلحه د کورنۍ 15 نفره ووژل شو. د کفارو لشکر د میدان جنگ د شاوخوا څخه ورته ګوري چې بیرغ ته څه پیښه ده، لویږي او پورته کیږي. ټول کفار د بیرغ په انتظار دي چې څه به ورته پیښه شي او د جنگ شدت هم ټول د بیرغ پر شاوخوا دي. کفارو ډېرې سختې حملې شروع کړې چې علي او حمزه پر شاکي. د بیرغ د شاوخوا ټول کفار و دوی ته متوجه دي. هلته د طلحه بل زوی چې جلاس ابن طلحه نومېدی بیرغ پورته کوي. دلته کفار د علي او حمزه رضی الله تعالی عنهما سره اخته دي چې عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ د یوې بلې ډلې سره راغلی او پر بیرغ یې حمله وکړه. د طلحه زوی ووژي او د کفارو بیرغ د 15 وار د پاره ولوېدی. کفار لیونی سو، نه پوهیږي چې څه وکړي، کم یو منع کړي. سلافه د ابو طلحه لور چې د هغه 15 وژل سو کسانو خور یا عمه دا هم په دغه جنگ کې حاضر و او دا پوهیده چې هغه کسان چې بیرغ پورته کوي هغه د دې ورونه دي او پوهیده چې د هر وار بیرغ د لوېدلو سره د دې یو ورور وژل کیږي. نو د بیرغ و طرف ته ورده مخه سو. هغه وخت و بیرغ ته ورسېده چې 15 ورور یې عاصم ووژي. دا ورته ګوري او ورور یې ووژل سو او بیرغ هم د 15 وار د پاره ولوېدی. شپږم نفر چې دای هم د ابو طلحه د اولادې څخه وو بیرغ پورته کوي. سلافه ورته ګوري 15 ورونه یا ورارګان ووژل سو او شپږم یې بیرغ پورته کوي. دلته بیا عاصم رضی الله تعالی عنہ وکولای سوای چې شپږم نفر ته ځان ورورسوي او هغه هم ووژني. سلافه چې دغه شپږ وژل سو نفر خور یا عمه ورته ګوري او د شپږم وار د پاره بیا بیرغ ولوېدی. د کفارو لشکر د جنگ د اولو لحظو څخه پرېږدېدو سو. سلافه چې ولیده چې دوه ورونه د دې و مخته د عاصم رضی الله تعالی عنہ په لاس وژل کیږي، نو یې دا خیال سو چې هغه نور ورونه یې هم عاصم رضی الله تعالی عنہ وژلي دي. د دې په ګمان چې شپږ سره عاصم رضی الله تعالی عنہ ووژل
نو ویل څوک به د عاصم سر راته راوړي؟ قسم دی چې د سر په کوپړۍ کې به شراب وچشم او بیا به دغه سر په سرو زرو ډکم او په انعام کې به وهغه چاته ورکم چې دغه سر یې راته راوړی وي. یعنی دا د هغه چا انعام دی چې د عاصم سر راته راوړي، چې زه به دغه سر په سرو زرو ډکوم او هغه ته به ورکوم. دلته نو پر عاصم حمله زیاتې سوې، ځکه هر څوک غواړي چې دغه انعام او جایزه واخلي. خو عاصم رضی الله تعالی عنه چې وهري خواته مخ کې وهل او وجل کوي. د کفارو بیرغ پر مځکه پروت دی. تر اوسه پورې 6 نفره د بیرغ اخیستونکي د یوې کورنۍ څخه چې د ابو طلحه چې نوم یې عبد الله ابن عثمان ابن عبد الدار کورنۍ ده وجل سوي دي. په دغه وخت کې د کفارو څخه یو نفر چې د ابو طلحه د کورنۍ څخه نه مګر د بني عبد الدار څخه و بیرغ ته ځان ورساوه او د اوم وار د پاره بیرغ پورته کړ. دا نفر د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د طرفه ووجل سو. یا په بل روایت حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه ووجي. د کفارو بیرغ شریح ابن قارض پورته کړ. دا سړی بیا د قزمان د طرفه ووجل سو. قزمان اصلا منافق خو په جنگ کې د عقیده نه بلکې د قومیت پر اساس ګډون کړی وو. تفصیل به ورسته درته راسي. او بیا د کفارو بیرغ ابو زید عمرو ابن عبد مناف العبدری پورته کړ. دا هم د قزمان د طرفه ووجل سو. بیا د کفارو بیرغ د شرحبیل ابن هاشم العبدری زوی پورته کړ. دا هم قزمان ووجي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو